افغانستان د نجونو د تعلیم لپاره په نړۍ کې څلورم تر ټولو بده چاپیریال لري. بدبختانه د افغانستان له 80% سلنو نه ډېرې مېرمنې لا هم بې سوادي دي. موږ لا هم هغه د اسلامي اصولو پر بنا چې وایي تعلیم په ښځه او نر مسلمان باندې فرض دی، دغه په اساس باندې هم موږ توانېدلي چې مېرمنو ته د هغوی اسلامي حق هم ورکړو. متاسفانه په کلیو بانډو کې په ډیرو سیمو کې لا تر اوسه هم په ښارونو کې حتی میرمنو ته د تعلیم موضوع فقط په دینی علومو باندې رابرسیره کیږي. خو بدبختانه موږ په چاپیریال کې لا تر اوسه داسې میرمنې هم لرو چې هغوی له دغه دینی علومو نه هم نه دي برخمن. متاسفانه دغلته هیواد کې د روان وضعیت، ناخوالې، 40 کلن 50 کلن جګړې او ورسره د فقر او د کورنیو د تعلیمي سطحې ټیټوالی د دې سبب شوی چې میرمنو ته ډېر زیات ارزښت ورنه کړی شي، بل خصوص د میرمنو تعلیم ته او د میرمنو ونډې ته په ټولنه کې تر هغه پورې چې د ټولنې نیمایي طبقه چې هغه میرمنې دي فعال نشي. زه ډاډه یم چې افغانستان لا به هم په همدغه ناخوالو کې غرق پاتې کیږي. موږ دا ټولنه د یوې د آس د بګۍ په څېر که قضاوت کو، دا بګۍ 2 ټایرونه، یو یې نارینه دی بل یې ښځینه، که یو هم فلج شي دا بګۍ تر منزله پورې نه رسېږي. نو راځئ دواړه ټایرونه سره فعال وساتو، راځئ میرمنو ته هم د هغوی حداقل اسلامي حقونه ورکړو. هیله دا دی چې افغان ولس هم نور د نړۍ او نړیوالو اصولو پر بنا، حداقل د اسلامي اصولو پر بنا میرمنو ته هم د تعلیم، میرمنو ته د کار، میرمنو ته د ټولنه کې د ګډون فرصت مهیا کړي او فرصت ورکړي، تر څو وشو کولی یو سوکاله، آباد او سمسور افغانستان ولرو او د دغه افغانستان بیرغ په نړۍ کې د میرمنو پر مټ سانده او رپانده ولرو.